بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ افیشل پاڼه ده شینواری سپیکس لایو افیشل، ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه په فیسبوک کې. باقي دلته موږ د کرکټ خبرې دلته هم کوو، یوټیوب کې شینواری سپیکس، ټیک ټاک، هر ځای کې شینواری سپیکس. راځو د پاکستان او د انګلند ترمنځ 5مه T20 یو ځل بیا تاریخي شکست. ګوره دا کله کله چې زه یم کنه چې نفرت پالو، نو هغه خلک چې تاسې نفرت یا دغه چانه نه کوئ، دا ستاسې لپاره نه، دا نفرت پال دپاره دی. او نفرت پال هر هغه کس دی چې بې ځایه بې دلیله نفرت خپروي. نو مونږ خو چاته اوس بې ځایه کنځلې کوي. زه تا سره خبرې کوم، ما ته لګیا شه، د چا کور والا دغه ته ته لګیا کنځلې کوي، نو چې دته زه اوس نفرت پال ونه یم، نو دته زه مینهوال ویم، دته زه تیشی ویم. دته خو اوس هم ډېر په آیا عزت کې زه دغسې تعریفونه دغه ورکوم. نو دې په ځای چې تاسې راځئ دلته نصیحت لیکئ که نه، او بیا بعضې وایي چې لایک یا فالو دپاره، وروره چې ته د لایک او فالو دپاره نفرت خپروئ، ګل خان دی، پاکستان دی او بدې ردې ورپسې شرمېږي نه؟ بې غیرته انسانه چې ته دلته دا لیکل کوې چې زه مینه محبت خپروم، نو تا ته چا ویلي چې ما لایک کو؟ که په مینه محبت مې څوک لایک کوي، الحمدلله، دا خو بهترین کار دی، دا بهترینه سرمایه ده، دا د دې دنیا او د هغې دنیا دواړو دپاره ده. نور باقي افغانستان پاکستان دا ټول د الله ملکونه دي، دا ستا نه دي. نو دې په ځای چې راشي په زول نصیحت کوي او زه داسې بلاک کوم. ځکه هغه چې څوک وایي چې لایک دغه هغه اول خو تا بلاک کړم چې زه ستا نه مې لایک پکار دی، نه مې ستا فالو پکار ده. یو کالو شو دا پیج مې جوړ کړی. دوستانو سمې شریک کړئ، د کرکټ مینوالو سره همیشه ما ویلي د کرکټ مینوالو سره شریک کړئ، نفرت پالو سره مه شریک کوئ، په زول خلکو سره اسې را بلاک کیږي. نو الحمدلله ډېر سخت خوشحاله کېږم دا فیسبوک چې، او بیا ماشاءالله دا زموږ بعضې افغانانو پروفایل یې داسې لاک کړی، پوه شوې. پخوا به ښځې شرمېوس، دا بې غیرته شرمېږي ځکه چې کنځلمارې لا کړه. بعضې خو یې 15 کالو نه پورته یې عمر، په لندن کې لیکلي تعلیم یافته مې یم، لکه دغه یې لیکلي ورسره، بیا ورسره ښه اخلاق د ژوند بهترینه سرمایه ده. نو بې غیرته ده، تا چې کوم کامنټ یا لیکل کړي دا د ښه اخلاقو کې راتله ډوزماره. همدغې د وجې خو زموږ وطن تباه او برباد دی چې په زول ډوزې ولئ. څنګه چې یستی هغسې ځان نه ښکاره کوئ، څومره چې ځان ښه ښکاره کوئ د هغې په ځای کوشش وکړه چې ښه سړی شي. مګر دا شی نشته، راځي شرمېږي نه، عکس دې وګورم په پروفایل کې، والله شرم ماله راځي. زه بیا هلته یې لیکلی زه په تعلیم باندې، نو ځکه زه راځم تاسې ته خبرې کوم، تاسې ته لګیا یم، پرېږدم به نه تر هغې پورې نفرت پالو چې هر ځای کې یستی که نه، سوځوم به مه. دا چې د دنیا هر چې ټول یو ځای شي که نه، نو انشاءالله پرېږدم به نه. او پاتې شو د پاکستان کرکټ. ګوره د پاکستان په کرکټ باندې موږ خبرې کوو، دا زما پښتانه دي، دا زما ورونه دي. نفرت پاله 40 کاله ورسره تا مثلا سیاست کې د زمرتا څه توره وکړه په سیاست کې، هېڅ دې نه دي کړي. خپل ملک دپاره به تا شیه کړی وای، بس چې موقع په لاس درشي اروپا ته امریکا ته جازونو پورې نښله او تخته. دا ستا وطن دی، دا ستا غیرت دی چې د باندې لاړ شي بار بیا بیرغونه ښکته پورته کوي. په خپل وطن کې بیرغ نشي پورته کولی، ستا په وطن کې تعلیم ته څوک جنکۍ نه پرېږدي، ستا په وطن کې تا ته د رای ازادي نشته، ستا خبره څوک منوي. ته راځې بار ملک کې ما ته ځان غیرتي ځوان ښکاره کوي چې دومره غیرت درکې وای، راشه خپل وطن ته، هماغې وطن کې دا غیرت دې وکړه. مونږ خو همدا شی درته وي چې په زول ډوزې مه وله، هغې په ځای لاړ شه بار ملک کې دې که لارې دغه کوه، خپله مزدوري دې کوه، غریبي دې کوه. هغې ځای راشي 2 روپو انټرنیټ ته اچولی او په هغې کې به راشي کامنټ او دغه به لیکې، بیا وایي بس زه خو هم بلاک کوم. چې تاسې اوس راځئ نفرت باندې دغه اخلی، الحمدلله مینه محبت چې دی دا خو پښتون د پښتونخوا پښتون، قربان دې سم، قربان دې سم، ته زما رور یې، ته زما خپله وینه یې، چې ټول افغانستان مم خلاف شي ته زما وینه یې. او نه دی افغانستان، دا یو څه نفرت پاله دي چې دا په سوشل میډیا کې راغلي، او د دوی تعلیمي کچه دومره بیکاره ده او دا دونه په افغانستان نه ناخبره دي چې پرون یو د چا لایف کې یو خراساني په نوم باندې کس راغلی، افغانان ورته یو دوه ناست وي، یاره داسې چپ کړه که نه چې والله ټول افغانانو ته توهین کوه، بس زه ور وختمه، ښه مه یخ کړئ. هماغه تاریخي سټپ په سټپ مو پوښتنه وکړه، لاجوابه شو که چا کتلی ټیک ټاک کې. نو بیا موږ ته وایي ګل خان، زه خو نیم ګل خان یم، زه چې پوره ګل خان شوم بیخ بنیاد به دې وباسم، نیم خو ځکه یم چې هلته غیرتي خلک پراته دي،
صحیح خلک دي نفرت پاله په پښتونخوا کې هم شته او د نیم افغان ځکه چې افغانستان کې احمد شاه بابا میرویس خان نیکه زموږ د دوی مسیو موږ ستاسو غوندې په زول د غلامانو په سادیانو د دوی مسیان نه یو چې را لوی شوي دي وطن خرڅوي بیا راځي هلته نصیحتونه کوي ټیک ټاک کې یا دغه کې د په فیسبوک کې د ځان نه داسې دغه جوړ کړی توره باز خان نو دا خبرې درته ځکه کومه چې موږ راځو هلته په کرکټ خبرې کوو چې زه تا ته ولیکم چې حارث رؤوف 159 سپیډ غیرت پیدا کا ته خو وایې چې دا دالخور دی نو دالخور 109.50 سپیډ ولي او ته توتی شاه نه ستا سپیډ ته وګوره ستا مثلا د 145 نه سپیډ نه یو فضل حق فاروقي یو بالولي نور تاسو سره کوم دی همدغه شی موږ لګیو کرکټ بورډ ته غریب دپاره موږ غاښ پورته کوو وفادار مومن دپاره تاسو خو خرڅېږئ ستاسو جورنالستانو ته خو چې معمولي شی ورکړي او ستاسې بل غټ فینانو ته چې یو سوپر فین ورکړي هغه هر څه هیر کړي د غریب دپاره بیا غاښ نه پورته کوي هماغه خپل سوپر فین به ساتي هماغه د خپل کرکټ بورډ مثلا تنخواه یا چې کوم دی ورسره لین دی هغه به ساتي او موږ نه د چا نه تمدار یو الحمدلله 21 کاله مو په امریکا کې تیر کړي دي نو په دې وطن کې چې 21 کاله تیر کې دومره خو به در سره وي چې ښه بېغمه چا محتاجې نه الله پاک ساتلي نو الحمدلله هیڅ ضرورت مه نشته افغانستان زموږ وطن دی خفه کېږو په دغه دی بیرغ دلته زما دغه کې دا 3 رنګه پروت دی ته راله پیسې راکړئ خپله مینه مې ده ورسره مګر ستا غوندې دغه چې دی همدې وطن تباه که دوزی به نه ولی په زول په دې به نه سوځېږي وروره چې د پښتونخوا پښتون ته ضرور یم عمران خان صاحب چې دی هغه زما خوښ دی او زه چې چا سره ودرېږم بیا ورسره د نر غوندې ودرېږم دا کاتیما کې نشته ستاسې غوندې چې اشرف غنیم در نه خفه شو ډاکټر نجیب سره مو همداسې دغه وکړه اوس جاړئ تاسې خو چا سره مو نه یستي ولیړ نو سوچ وکئ اوس راځم بیرته د کرکټ دغه ته نو ګوره حارث رؤوف بهترین بالینګ کوي نن خو هغه امیر جمال واه دا خو د عمران خان صاحب د میاوالی دی او څوک چې د خان صاحب د علاقې نو خو چېرته دا پرېږدي چې پاکستان میچ بایلي نو بهترینه لوبه د پاکستان کرکټ ټیم وکړه زما یو زه ټاپ فیورټ ټیم دی پوه شوې افغانستان زما وطن دی ځکه ما هغه فیورټ ټیم یم مګر زما دویم فیورټ ټیم چې دی پاکستان دی هغه په وجه دی هغه په دغې وجه دی چې ښه ښایسته ټاپ کوالټي کرکټ کوي په رمیز راجا چې دی هغه یو ښه کنوینسنګ چیرمین دی ښه یو ښه د کرکټ ښه انالیسټ و هغه په کار باندې پوهېږي په مینجمنټ باندې پوهېږي په کرکټ ټیم کې ستا څوک په سفارش نه راځي ستا ټیم کې څوک په پیسې ورکولو باندې نه راځي که راتلی زه به د پاکستان ټیم خلاف به غاښ پورته کولی مګر چې داسې په طریقه راځي هغه د پرفارمنس کوي نوی کس راشي اخیری لاست اوور کوي 15-14 رنز په کرکټ کې دا ګوره دومره رنزي نه دي او بیا ورته موین علي غوندې کس ولیړي او لګیایي ښه بهترین بالینګ کوي یارکر کوي دا دغه ښیي هغه گروت د کرکټ چې د پاکستان کرکټ همداسې پورته روان دی فاست بالران وګوره یو په ځای څومره فاست بالران پاکستان ټیم سره را پیدا شو د حد نه زیات خو ځکه زموږ او زه خو ورته ګوره کوم ځای ته یم ګټي ما خو څه چې 4 میچونه چې دي دا پاکستان ګټي اول نه 3 میچونه چې دا به انګلند ګټي نو 2 میچونه دي انګلند ته دوانه ګټل پکار دی او پاکستان ته یو ګټل پکار دی او کېدای شي پاکستان دوانه وګټي او زما په طبیعت باندې ښه کار دا وشو چې انګلند ټاس وګټه او پاکستان ته بیټینګ ورکړه خو ما ویلو چې پاکستان که چېرته ټاس هم ګټي په 3 واړو لوبو کې د اول بیټینګ وکړي چې ټارګټ څومره دوی ډیفینډ کوي د دوی به کانفیډنس پورته کېږي اوس نړیوال جام استرالیا کې دی ته ټاس بایلې موست لایکلی ټیمونه غواړي چې تا ته اول بیټینګ درکړي او چیز وکړي نو که ته چېرته 150 رنزې په نړیوال جام کې کوې نو ته به ځان سره سوچ کوې چې یاره په قذافي سټیډیم لاهور کې موږ په هغه کنډیشن کې 145 ډیفینډ که چې ډیو وه شبنم و بال لوندو نو چې په داسې وخت کې موږ ډیفینډ کولی شو نو اسټرالیا کې بیخي کولی شو دا کانفیډنس بالرانو ته ورکوي دا خبرې ته ورته کوي دې سره ستا د ټیم مورال پورته کېږي نو ستا ټیم نورم ښه کېږي دا به نه چې اوس مثلا موږ ټاس بایلو د بل ټیم بیټینګ راکړه 50% میچ هم بایلو ده نه نن سبا خلک داسې په T20 کې فکر کوي فینس دا داسې نه ده نو دې لپاره ښه کار دا دی چې پاکستان همیشه زما په نظر باندې نیکسټ دواړو گیمونو کې اول بیټینګ وکړي بل د یو نمبر 4 پوزیشن کې ګوره دوی ډېر زیات ګیمبل کوي دغه زما په نظر حارث سهیل باندې د پام وکړي حارث سهیل چې دی دا ډېر ښایسته سټایلش لیفټ هینډر دی په دې کې چې چېرته سالډ پلیر را پیدا شي نو دا به د اول د رضوان نه پریشر لري کې رضوان باندې داسې پریشر وي چې مثلا بابر اعظم اوټ شي چې وکټ هم یې ساره کړي او بیا ورسره خپل سټرایک ریټ هم 140 پلس وساتي ځکه چې 130 کې چې
سټرایک ریټ راشي یا 125 27 کې سم دستي ورپسې کرکټران خبرې شروع کی نو خبره ده چې دا د لپاره هغه پریشر به تینې لري شي چې په میډل اورډر کې نمبر 4 کې حارث سهیلی که شعیب ملک نه اچي مثلا دوی غواړي چې یاره مخکې لاړ شي شعیب ملک عمر زیات سره د زما په نظر کې عمر زیات هم د فټنس کې خف فټ کسته او چې فټي تجربه کار کسته ایټس دغه زما په نظر خدي چې د پاکستان ټیم کې خو نه دی اټ لیست حارث سهیل یم د هغه راواچوه چې ستاسو ټیم بیلانس سیټ شي ځکه حیدر علي صاحب چې دی هغه چې زه ګورم دی په ځای چې سی کوالټي کرکټو کې شروع کې ډېر ښایسته پلیئر و اوس ډېر زر ریکلیس دغه شي نو زما په نظر باندې چې شپږم اووم ته واچي چې ډاونې کې بیخي چې لکه مخکې نه رالیږي دا به ښي ځکه چې 15 شل بالونه ورسره پاتې مختلف شاټس ورسره دي په ایکسټرا کور باندې ورسره دی لانګ آف لانګ آن میډ وکټ سړی ښه پلیئر دی نو دغسې پاکستان ټیم دا سیریز همدې دپاره دی چې خپل ټیم باندې کار وکړي خپل ټیم معلومات وکړي او زما په نظر ډېر بهترینې لوبې وشوې یو خو دوی په 10 وکټو باندې 200 ټارګټ چیس کا ګوره 200 ټارګټ چیس کول په ټي 20 کې آسان نه دی په 10 وکټس باندې هغه بابر او دغه دوانو درې د یو خط تجربه شو دویم تیر ځل په کراچۍ کې په 166 هغه 166 صرف ټارګټ نه دی تقریبا پته نشته اوس ما نه ير شو چې په دغه بالونو باندې 12 بالونو باندې نه رنځي پاتې وي او دغه څه پاتې نو ډیر کمې رنځي مثلا پاتې او په دغه رنځو کې چې دی حارث رؤوف راغی گیم چینج کا غیر مخکې حسنین ډیر زیات سکور ورکړ دا مختلفې تجربې دي چې دې سچويشنز نه ته لاړ شي بیا مخکې سچويشنز بیا ته نیکسټ ټایم چر باندې راشي هغه ته هینډل کولای شي بیا یو سلو د شپږ شپې تنه روسته نن یو سلو 15 سلويخ په داسې کنډیشنز کې چې دغه شبنم او دیو زما په نظر باندې پاکستان لپاره ښه تجربه ده او همدغه تجربو سره چې دوستانو تقریبا 1400 کسان یاستئ دا د کرکټ مینوالو سره د لایف شیر کوئ چې د کرکټ مینوالو ته چې څونه خلک د کرکټ مینوال راځي پرې چې سوځيږي مړه خدای د دوی بیخونه باسي لایک فالو پلان کوي لګیا اوسئ تاسو به لګیا یاستئ موږ به روان یو د کرکټ کار روان یو او د مینې محبت پتنګان یو پوه شئ نو نن یې بهترین ټارګټ ډیفینډ که او بل زما په نظر باندې یو ځای کې دا رن اوټ سچويشنز چې پاکستان لکه ډیر لیزي هغه نوازم په کلار سټاپ کوي بیا د سي جاګینګ ونه एकदम بیا ډایو ولا هم د سي شاداب ولا نه رنز ډیر سلو واخیستنو دا شینه باید مینجمنت ورسره ډیسکس کی چې ګوره کرکټ کې به چریم گیم ایزی نه خلې ډزم ماره چې څه قسم گیم دی مګر همیشه به خو پروفیشنل کرکټ کوي کدوی ولر شاید پاکستان سکور دینم زیات کړی مګر بیا هم تری ولسم پورې حارث رؤوف راشي هغه پکې شپږیزي وایي نو دغه ټي 20 کې هر ټیم غواړي چې تاسو سره کم از کم لس پورې نه پورې بیټینګ لکه نن د غوي شپږ ووټو د موین علي دی ورسره اخره پورې گیم وړ نو هم دغه سي هر ټیم غواړي چې خپل ټیم سیټ کی بیلانس کی د پاکستان بالینګ کې خو هیڅ خبره نشته حارث رؤوف ګوره چې یو کس راځي په 150 بالینګ په پاکستان په وکټ باندې کوي نو امیجن چې استرالیا کې پرت کې برزبن کې گیم راشي نو حارث رؤوف زه خو دې ته ګورم چې دا شعیب اختر ریکارډ څوک مات کړي او یو پښتوني مات کړي چې پښتوني مات کړي اسه به مې زړه خوشحاله شي چې دغه او کېدای شي انشاءالله حارث رؤوف یا دا خلک یې مات کړي ځکه 159 چې ته بال په دلته کوې نو انشاءالله په دغه کې چې دی استرالیا چې د فاست بالینګ وکټې دي نو هغې کې به نورم ښی حارث رؤوف ورسره نسیم شاه ډینګي چې چلی و الله پاک دې ورته شفای کامله ورکړي انشاءالله ښه به شي شاهین افریدي ان شاء الله فټ کېدو کې چې هغه فټ شي هم د نور بالرانو پاکستان فاست بالینګ بیټری چې دا هغه هیڅ مشکل نشته ګوره امیر جمال پکې راغی امیر جمال چې دا وخت سره به نورم خکېږي خواري کوي بالینګ مطلب کوشش کوي او فاست بالر دی همداسې ورسره کوم یو بل قسم دی د ملتان نه دی کتی شي نو بیرانه هیر شو هغه دی نو ډیر داسې بالران پاکستان سره راوځي چې هغه 150 155 پلس بالران راځي دا ډیر ښه دغه دی او سپین بالینګ شاداب چې دی ګوره هغه بل کس عثمان قادر هغه ډزېده شاداب ډزېږي نه او وکټ اخلي دا د پاکستان لپاره ډیر مهم دی محمد نواز په اټاکینګ کې خامخا ته وکټ اخلي پاکستان ته ښه سټارټ ورکړي بیا بهترین کار ګوره د بابر اعظم زام دا یم د افتخار چې دنه د بالینګ لنډای په کلار راشي پته نه خو د حافظ غوندې بالینګ کوي لیفټ هینډر تینې رپ نشي والای نور دغه سکور نه ورکوي نو نن هم تقریبا څلور اورو کې 15 14 رنځې ورکړې وکټ هم واخیسته نو زما په نظر افتخار باندې باید همیشه بالینګ وشي ځکه افتخار ته زر بالینګ مو باسي او ډیر سمارټ بالینګ کوي
نو او چې بالینګ ولا ورنه کې تش بیټینګ باندې لوبای unnecessary pressure دی. خوشدل شاه چې هغه بالینګ کولای شي چې بالینګ ولا ورنه کې بیټینګ باندې کوي هغه باندې پریشر. نو زما په نظر دوی خوشدل شاه نه موو آن شو. دا کرکټ دا خو خالص مشکل نشته. خوشدل شاه، آصف علي، حیدر علي دا ټیپیکلی سیم پلیران دي ورسره. دغه چې دی دا زموږ افتخار صاحب دا همداسې خواري کوي. نو دا هیټینګ کې دوی ته مثلا بس صرف د نمبر 4 سپاټ کې یو بل سالډ پلیر ورته پکار دی، حارث رؤوف او شعیب ملکی. دا دغه نور دی کې خاص خبر نشته. پاکستان دغه کې ټیم کې ډیر بهترین ټاپ کوالټي کرکټ کې موږ ته خوند راکوي چې یو ټیم ستا یو فیورټ ټیم هغه چې لوبه کوي، هغه بیټینګ کوي، هغه بالینګ کوي، هر څه هغې نه مونږ تاسې ټول خوند اخلو. سره دې چې ما درته څه وایي چې شروع نه سیریز نه چې دا دې پورې نه چې ته څومره ګیمونه ګټې بایلې، دا دې پورې چې ته د خپل ټیم نړیوال جام ته سیټ کې. او بل ښه کار دا کېږي چې 2 ګیمونه چې دا ختم شي دې وروسته بیا پاکستان نیوزیلینډ ته ځي. نیوزیلینډ کې بنګلادیشي، پاکستان او د دوی درې واړو نیوزیلینډ به سره ټرای سیریز کېږي. هغې کې تقریبا 2 ګیمه به یو ټیم سره یو فاینل به راځي. نو پاکستان ته ښه انف T20 او هغې کنډیشن کې 15 چې آسټریلین سره سیملر کنډیشنز دي. نو دا ډېرې ورته مهمې دي. زما په خیال پاکستان ښه انشاءالله پریپیر زی نړیوال جام ته. 1992 کې ګوره ورلډ کپ ګټلی و په آسټریلیا کې. نو دې ځل ته چې دی T20 ورلډ کپ ته یو نیور نو هر څه کېدی شي. خو چې کوم ګروپ کې پاکستان دی موست لایکلی دې ګروپ نه پاکستان او هندوستان سیمی فاینل ته وځي. بل ګروپ ټف دی مګر دې کې به دغه 2 د داسې سیټ کړي چې دا بوځي او بیا سیمی فاینل کې یو گیم ګټل دي او فاینل دی. نو ګورو به هغې وخت کې بیا سره خبرې کوو په راتلونکي گیم باندې چې گیم سچویشن ته ګورو چې کوم گیم کې زیاتې خبرې هغې کې موږ راشو تاسو سره خپل زیات نظر هغې باندې شیر کړو. کوم گیم کې چې دومره خبرې نه بیا هغې باندې تاسو ته وړوکي ریلز اچوم. نو هغه ریلز چې دي بېغمه یې ګورئ، شیر کوئ یو منټ ته لنډ دغه دی. نو کرکټ چې څونه کوشش کوم تاسو سره په یو څه نظر را شریک کړم. هغه بیا بعضې کس باندې زما زړه غواړي چې ویډیو وکړم مثلا حارث رؤوف باندې یا په رضوان باندې. رضوان زما فیورټ پلیر دی. په دغې خلکو یا په همداسې اصغر افغان سره چې کوم زیاته وشو هغه بېله خبره چې هغه ځوانانو سره شیر کړی او څنګه و دا د افغانستان د نوم خبره وه. هندوستان باید ورته ویزه ورکړې وای ځکه تا مخکې ورکوله اوس ورته ویزه نه ورکوي چې تایز دا خو د افغانستان دغه د بېعزتي ده. مګر دنیا کې زموږ خلک بېعزتي کوي ځکه چې موږ خپله د یو بل عزت نه کوو. چې موږ تر څو پورې د یو بل عزت ونه کړو، یو بل برداشت نه کړو، یو بل سره مینه محبت ونه کړو، دنیا ستا په کیسه کې هم نه ده. دنیا به مو همداسې ټریټ کوي. نو هیله ده چې مینه محبت سره خپور کوي، هیله ده چې یو بل سره مینه محبت وکړي. او همدا زموږ پیغام دی. باقي والله اعلم دا زموږ سر د پاسه رب ذوالجلال دی. هیڅ مقصد مو تاسو نه نشته. تاسې زه به تاسې له شی درکړم، عاجزه بنده یم، تاسې به موږ له شی راکړئ. انسان چاته هیڅ شی نشي ورکولی مګر یو ښه خبره راشو در سره شیر کړو. هغه ستاسې خوښه چې چا سره شیر کوئ خپله یې مني. نو انشاءالله همداسې به سره پرمختګ کوو. موږ د کرکټ مینوال یو. په لوی الله مسپارم. ستاسې رور نجیب الله شینواری، شینواری سپیکس نه. خدای په امان. السلام علیکم.